تخمین 300 سال شاید آثار تاریخی داشته باشه. خب جور شده از این دیگه سنگ است و گل پخسه. خب از پخسه جور شده. این برج تکان داده این بمبارد بود که اینجا بسیار تخریب شده بود، پاره پاره بود. دغه برج اوږده مخینه لري د معلوماتو له مخې کله چې روسانو په دغه ځای باندې برید کړی د دې شاوخوا ځایونه یې تخریب کړي مګر دې برج ته زیان نه دی رسېدلی یا دغه منار ته په دې باندې یعنې پیړۍ اوښتې دي دا چې څومره وخت کېږي او د دې تر څنګ د دې تر شا کیسې څه دي او د څه هدف لپاره جوړ شوی زردري خپرونه په همدې لرو تمه ده چې تاسې د خپرونه رسېږي تر پای وګورئ. د غرونو پر ایساره دره کې د عبدالله خیل په نوم منار د دې منار تاریخي قدامات پیړیو ته رسیږي. د شوروي یرغل پر مهال پنجشیر د هیواد یو له هغو ولایتونو و چې 9 لوی بریدونه پرې شوي دي چې په دې بریدونو کې هوایي او ځمکني دواړه شامل وو. د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې روسانو ته د پنجشیر په درو کې درانه تلفات هم اوښتي وو چې ویجاړ شوي زغروال ټنګونه یې اوس هم د سړک څنډو ته لیدل کېږي. دره هم د پنجشیر یو له هغو ولسوالیو ده چې د دې منار شاوخوا جوماتونه او د ځایي خلکو کورونه د روسي ځواکونو په بریدونو کې نړېدلي وو، خو په یو لوړ ځای ولاړ دا منار په خپل ځای پاتې شوی. د درې ولسوالۍ د عبدالله خیلو سیمې اوسیدونکی مجیب الرحمن راسره د دې برج په تړاو خبرې کړې دي. لیدونکو د دغه منار داخل ته ورزو چې د جوړښت سره کم شوی دی په سره کم راغول شوی دی د همدغه ځای اوسیدونکی له موږ سره د لومړی خپل ځان معرفي کې مجیب الرحمن هستم، ولد غلام سرور از ولایت پنجشیر ولسوالی در قریه عبدالله خیل. خب بسیار خوب، میرم همین تو داخل میریم ابی جای رو میبینیم که بسیار خوب چه قسم جور شده است. پخوا قلاوي او برجونه په داسې ډول جوړېدل چې د ځینو پاسخو یا دیوالونو سور به یې 2 مترو ته رسېده. معلومات ښیي چې په دغو برجونو او دیوالونو به د توپونو ډز هم اثر نه کولو، داسې چې د ځینو د سترګو لیدلی حال دی. تاثیر نه پې کړی خدا توپ ډزونه بل ځای نه پرې د سکوټ ولسوالۍ نه پې وکړل اینې دا 2 ډزه ولګېده زه شاته واخلم. تخمین 300 سال شاید آثار تاریخی داشته باشه. خب جور شده از این دیگه سنگ است و گل پخسه. خب از پخسه جور شده. خب اوی با چی خاطر جور شده است؟ به خاطر سابق همین به خاطر روسا و خاطر گپا همین جور شده. درباره زی برج اگر از کلانا چی شنیدی اگر معلومات بدی؟ از کلان ما همین شنیدیم که برج 200 سال شده آثار تاریخی داره. خب
این هم میبینی کلش طرف اون طرف میبینی کلش تیرکش میگن نه به خاطر هر طرف دیدن میکنن. خب این اینجا است. مجيب رحمان وایي پخوا شخصي دښمنۍ زیاتې وي او د هغه وخت خلکو به د ځان ساتنې او دښمن سره د جګړې لپاره داسې لوړ برجونه جوړول او په دې تیرکشونو کې به یې دښمن په نښه کولو څو د مقابل لوري د برید مخنیوی وکړي. مجيب رحمان زیاتوي له دغه تاریخي برج څخه د روسانو پر وړاندې جګړه کې هم کار اخیستل شوی. در وقتی روس که اینجا بمبارد کرد به اینجا چی آسیب بمبارد یک دو بم اینجا انداخته بود. مسجد پایینش از او شهید شد. همین برج تکان داده این بمبارد بود که اینجا بسیار تخریب شد و پاره بود. باز خیلی ببینن این میاد دیگه از لحاظ فرهنگ ما تشکر میکنیم که علمی با ما همکاری کرد که تا این اندازه رسونده شد. بعد از این توجه میکنیم که خدا کنه که می ترمیم ان شاء الله. نه دیوارش کلش تخریب شده بود یعنی دیوار پاره بود. اینجا کلش بافت داده. افتادن خونه افتاده بود. نه میره به می سومش بیم خود مقصد پاره بود. هیچ درز بود. و این چوبا از وقت جور شده است یعنی نه وقت چوب بود خواهی به خاطر بم که انداختن راکت زد یا شور داد تکان داد افتیدن. با سال بعد از این شروع کنن کارش. لیدونکو نو د غزایم تاسو ولیدل چې ډیر پورته ځای کې جوړ شوی دی او دغه منار په اړه تاسو معلومات هم اوریدل. تمه ده چې خبرونه بر سره تر پای لیدلی اوسي. موږ به هم روح کده کېږو نو توکل په خدای. نو د تربل خبرونه جاوید رازمند او د کمرې برخه کې ځان الله محبوبي ته اجازه ورکړي. هر چیرې چې سه خدابت اوسې د الله په امان زینیم ټکو کو توکل په خدای. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره